د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ ستونزې احتجاجي پرلط په مشروط ډول پای ته رسېدلی دی. سلامونه هرکلی کوم، غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د چمن او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ د ویش پر دروازه د رامنځته شوي ستونزو په غبرګون کې پیل شوی پرلط په مشروط ډول پای ته رسېدلی دی. پرلط کوونکي وایي پاکستاني چارواکو د ستونزو د هواري لپاره 3 ورځې وخت ترې غوښتی، خو دوی ګواښ کوي که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به لارې وتړي. یو شمېر دا تور هم پورې کوي چې د پاکستان حکومت په قصدي توګه د افغانستان د تازه میوو د صادراتو پر مهال د ډول ستونزې جوړوي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ یو هوکړه شته، خو په تیر کې افغان سوداګرو بیا به پاکستاني لوري له دې هوکړې سرغړونه تورن کړی دی. هغه کسان چې تازه د کرښې بل لور ته پرلط پیل کړی پر پاکستاني پولیساتو تور پورې کوي چې سوداګر او مسافر ځاروي چې د کرښې یو او بل لور ته تګ راتګ کوي. پرلط کوونکي چې ګڼ شمېر د ویش بازار کاروباریان دي وایي پاکستاني چارواکي د تګ راتګ مخه نیسي او په بېلابېلو پلمو یې ځوروي. د دې پرلط تنظیمونکی صادق خان اڅکزی وایي پرلط یې په مشروط ډول د 3 ورځو لپاره ځنډولی او له پاکستاني چارواکو یې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کړې ده. نوموړی وایي له چارواکو یې غوښتي هغه ټول محدودیتونه باید لرې کړي چې له تېرو څو کلونو راهیسې پر مسافر او سوداګرو لګول شوي وو. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.